هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چې یو په هغو کې ستاسو په مخ کې د آیات مقدس ما تلاوت کې چې کار اهلي کار ته وسپارل شي، کار اهلي کار ته وسپارل شي. د کار په سپارلو کې د قومیت او د وطندارۍ د لسان او د بل داسې یو شي مرات ونه کول شي، بلکې اهلیت ته د انسانانو وکتل شي چې څوک د یو کار لپاره اهل وي او هغه ته هغه کار وسپارل شي او هغه بیا د خپل کار سره اخلاص ولري، صداقت ولري. په دغه شرایطو باندې یو ولس پرمختګ کولی شي. زموږ ستاسې دپاره ښکاره مثال دا اوس د افغانستان د حالات دی چې هغه تېر د جمهوریت وخت د اشغال د وخت هغه عوایدو ته موږ وګورو او اوس د عوایدو ته د اسلامي امارت وګورو. په دې تېره شل کلنه د اشغال په دور کې په میلیاردونو ډالر د افغانستان ته راتلل، خو په خارج کې چې موږ ګورو په هیڅ برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د لوړو زده کړو وزیر صاحب دا پرون ماته وویل چې پوهنتون ته چې ماتې وویل چې دا ستاسو شاګردان چې پوهنتون ته راسي ډېر زیات وایي کمزوري. بیا د یو پوهنتون واقعه بیان کړله په ولایت کې، یو پوهنتون ته ورغلم د ریاضي و مضمونو هغه استاد یې ډېر قابل استاد و، ډېر په صحیح معنا سره په صحیح ډول یې دغه درس ورته وایه، خو دې استاد وایي بیا راته وویله چې په دغه صنف د ریاضي و په دې مضمون د دې شاګردانو هیڅ نه پوهېږي، وایي بیا مې بعد الوقت د هغو شاګردانو ته د اول صنف ریاضي وایي بیا ورته وایم. اوس موږ ته خو دا نظام او دا وطن 3 کاله کېږي چې په لاس راغلی دی، خو دا شاګردان زیات درسونه یا د جمهوریت په وخت کې ویلي دي او د جمهوریت په وخت کې ما ته خپله وزیر صاحب وویل چې په هغه وخت کې د معارف وزیر وایي ما ته 100 میلیونه ډالر ملل متحد خاص د تعلیم و تربیه دپاره راکول، 100 میلیونه ډالر سالانه. موږ ته تاسې باور وکړئ که هېڅ چا $1 هم راکړی دی، خو د اسلامي امارت په دې مسؤلینو په دې کارمندانو کې اخلاص موجود دی یو، او بل دا کوشش شوی دی چې کار اهلي کار ته وسپارل شي. تاسو به خبر شوي یاست څه وخت مخکې امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان صادر کړي
چې هر وزیر په وزارت کې خپل زوی خپل ورور خسر اخشي خورای داسې مقرر کړي دي دا منفق دي ځکه په دې کې د اهلیت لحاظ دومره نه کول کېږي لکه څومره مراعات لحاظ د قرابت پکې کول کېږي ټولو وزیرانو شاید چا په خپلو وزارتو کې زامن لګولي ولو که هغه اهلیت یې هم درلودی خو د امیرالمؤمنین د دې فرمان د تعمیل په خاطر ټولو لرې کړل الحمدلله صرف هغه دا یو فرمان صادر کړي قسم په ځینو وزارتو کې به داسې وي چې شیخ صاحب نه په خبرېږي امیرالمؤمنین به نه په خبرېږي خو هغه وایي چې الله خو را خبر دی که زه د خپل زوی د خپل قریب د خپل زوم خسر اخشي لرې لکم له وظیفې امیرالمؤمنین که نسي را خبر الله خو را خبر دی نو بې اطاعتي راځي په دغه اطاعت په وجه باندې ټولو وزیرانو خپل دغه ذکر شوي اقربا او قریبان د وظیفو څخه لرې کړل ما څخه خلک کله پوښتنه وکړي وایي دا د معارف وزارت خو ډېر زیات کارونه دي کنه نیم کارونه ډېر زیات دي ولې زموږ پرسونل 4 لکه دي 19,000 مو مکتبونه دي 2,40,000 د مکاتبو استادان دي زه ورته مو کارونه ډېر زیات دي ځکه د ورځې موږ تقریبا 2,000 پیشنهاد یا عریضې دستخطوو خو زه ورته وایم چې زه ځکه نه یم ستړی ډېر اوسه ډېر خوشحاله یم چې دا ملګري مو مخلص ملګري دي په ملګرو کې اخلاص موجود دی د ملګرو د اخلاص په وجه باندې سره له دې چې عواید یې هم ډېر کم دي معاشات یې هم ډېر کم دي خو په دې ډېرو کمو معاشاتو باندې د خلکو قناعت کړی دی دا کار په اخلاص باندې کوي د دې اخلاص په وجه باندې دا کار د معارف مخ ته روان دی هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو